السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شمس مزدی مسعودی یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ګران دوستانو، ترمیم بخش په ډېر ښه طریقې سره مې درته اپلوډ کو. نن درته هغه شیان ښیم چې ترمیم دپاره ضرور دي. یعنې تاسو که چېرته یو ترمیم کار یاست باید څه شی واخلئ، څه شی ضرور دي، کوم ماشینونه درته پکار دي. نو راځمه لومړی د ګیلاس د ماشین نه درته شروع کوم چې ګیلاس ماشین څه شی ده، څنګه چالانیږي، څنګه کار کوي او څو روپۍ قیمت لري. نو ګران دوستانو، دا ګیلاس ماشین ده، قیمت یې چې ده تقریبا 2600 افغانۍ ده. وظیفه یې چې ده تاسو کولی شئ موبایلو ګیلاسونه پې تبدیل کوئ، او بعض موبایلونه چې مثال د پاس خوا نه خلاصیږي په هغې طریقه کولی شئ دا خلاص کوئ، پاسه موبایل پې ږدل شي او د حرارت ورکوي، هغې نه بعد بیا کار کوي او موبایل بیا خلاصیږي. زه به اوس تاسو ته طریقه وښیم. ګران دوستانو، طریقه یې داسې ده چې دا ماشین شاته دلته یوه بټن لري، دا چالانیږي، دا بټن ده. دلته خپلې درجې لري، دا درجې تر 100 پورې چې ورسیږي نو دغه ماشین ګرمیږي او په هغه وخت کې تاسو کولی شئ د موبایل ګیلاس پې تبدیل کړئ. او دا یم چې دا د هغه درجه ده، مثال دا تر کوم درجې پورې باید لاړ شي. مثال دلته موږ اوس څو درجه هغه کوو، 109 درجه. صحیح ده. دا چې دا سم کړه ده، دا ماشین تر 109 پورې ځي، پورته نور نه ځي. نو کله چې دا ګرم شو تاسو موبایل بیا پکې ږدئ. چې کله موبایل کېږدو نو له 5 دقیقو دپاره به یې پرېږدئ، هغې نه بعد بیا تاسو کولی شئ دا خلاص کړئ، یا ګیلاس ترې وباسئ. او دا د ګیلاس ورنیول دپاره پکارېږي. چې کله مو داسې کېکاږو، دلته کومه برخه چې دا موبایل ورنیسي، هوا لري دغه، دغه برخه چې ده دلته موبایل پې ږدل شي، او دا چې دا ناسوز ده یعنې سوځي نه، داسې ږدل شي. او کله چې تاسو مثال کوم موبایل دلته پې کېښودو، بیا چې دا بټن ووایئ د موبایل ځان ته ورنیسي. اوس یې تاسې ګورئ، تاسې وینئ دا په اسانۍ نه راجدا کېږي. د همدې دپاره د ګیلاس پر مهال چې دا تڼۍ به تاسو کېکاږئ. بل ګران دوستانو، هیډګن د هیډګن د دې دپاره ده چې حرارت تولیدوي. مثال بعضې وخت تاسو د چارج ځای وباسئ یا هم موبایل ته حرارت ورکوي، ډېر نورو ځایو کې پکارېږي، خو وظیفه یې څه شی د حرارت چلانولو طریقه یې داسې ده. دغه تکمه به تاسو کېکاږئ. چې کله مو کېکاږله، دې خوا ته کومه درجه چې دا د مکمله ګرمه هوا ولي، او دې خوا ته چې دا سړه ده هغه هوا ولي. هم دا هیډګن خوله د څومره هوا چې دا دغه ځای نه وځي. او دا بیا مختلفې خولې لري، تقریبا 4-5 خولې لري، وړې او غټې لري. خو موبایل لپاره وړه خوله چې دا بهترینه ده، ځکه چې نورې پرزې ونه سوځوي. او دا یې د ګل کېدو تکمه چې داسې م کله ووایو ګل کېږي. هوا به یې ډېره کوي، د ګرمېدا تڼۍ یا تکمه به یې دې خوا ته تر څو د هیډګن سوټ شي او جالۍ ونه سوځوي. بل ګران دوستانو، دا هم کوه ده ښه، قیمت یې چې دا 200 افغانۍ ده، 180 افغانۍ ده. خو کیدای شي ډېر به ورسره بلدتیا لرئ، لیم پې کېږي. دا هم لیم ده ګران دوستانو. لیمونه چې دي مختلف دي، دا اصلي لیمونه دي. موبایل لپاره همیشه اصلي لیم وکاروئ، دویم لیم ونه کاروئ، ځکه که چېرې دویم وکاروئ اکثره پرزې درنه شاټ کېږي یا به بیخي په اسانۍ لیم نشئ کولی.
نو همیشه لپاره کوشش وکړئ اصلي لیم استعمال کوئ خیر که 2 روپۍ جګم وي. او ګران دوستانو د هډګن قیمت چې دا 1500 افغانۍ ده 1800 افغانۍ ده، خو کوم د 1500 افغانۍ هډګنونه چې دي دا ډېر ښه هډګنونه دي او کم برق د استفاده کوي. بل ګران دوستانو دا ډیجیټل ملټي میټر یا میګر چې ورته وایي هغه ده، او وظیفه یې هم د موبایل د پرزو چکول ده، کپسټور او د یوتو ريزسټور یعنې ټول چې دي دغه درته چکولی شي. دا مثبت او منفي دي او قیمت یې 800 افغانۍ ده او بعضې چې دي 600 افغانۍ 600 چې دي بیا چارج زیات نه کوي او دا ډېر بهترینه ملټي میټر یا میګر دی. او طریقه یې دغه ده چې همیشه به باید دا درجه په دغه ځای کې کومه د وای فای په شان علامه چې تاسو ته ښکاري. بل ګران دوستانو دا پاور سپلای ده، د وظیفه چې دا موبایلونه پې چکېږي او بل لکه څنګه چې د نوم نه ښکاري پاور سپلای یعنې برق تولیدونکي ته وایي او د بیټرۍ په حیث کار کوي. چې کله مثال تاسو موبایل پې چکوئ دا مخکې ویډیو کې مې درته ښودلي چې څنګه کولی شئ، دا منفي ده او دا مثبت. او دلته کوم ځای چې تاسو ته ښکاري په دې باندې درجه پورته او ټیټه ځي او دلته یوه بله تکمه هم لري، دا بیا درجې پورته بیا مثالا تر 15 پورې درجه لري چې د موبایلو دپاره نه استعمالیږي. که چیرې په 15 کې درجه یو تاسو موبایل ورته کوئ نو موبایل مکمل سوځوي، دا د ټیټېدو تکمه ده او په دې تکمې بیا بندېږي. قیمت چې دا 1200 افغانۍ د ګران دوستانو او دغه کې یو ځای نور هم راځي هغه بیا لږ غټ دی، قیمت یې 1800 افغانۍ ده. هغه بیا د بعض موبایلو د انتن برخه هم درته ښایي چې آیا دا موبایل انتن ورکوي که انتن نه ورکوي. خو دا ډیجیټل هغه دی پاور سپلای دی ډېر ښه دی او سوځېږي هم نظر، هغه غټ بیا اکثره وخت سوځي. بل ګران دوستان موبایل کې چې دا زیات ضرور لومړی دا پیچکشونه شیان دی سروس باکس چې ورته وایي، په دغه کې پلاس ډېر مهم ده او پیچکش مهم دی. هر رقم پیچکش باید تاسو ولرئ او دې ته اوپنر وایي، موبایلونه پې خلاصېږي. او دا چې دا دغه ته هغه وایي پینس وایي، بعضې پرزې پې نیول کېږي، چار ځایونه تاسې پې نیسئ راوباسئ. بل ګران دوستانو تاسو باید تینار هم ولرئ او برس هم ولرئ، دا ډېر زیات مهم دي. او تینار بعض وخت موبایلونه چې مثال په اوبو کې ولویږي تاسو کولی شئ تینر په واسطه بیا جوړ کړئ او برس د غاښو چې دی دا هم ولرئ تر څو په تینر کې برس ووایي او موبایل په بورډ یې ووایي تر څو جوړ شي. نو د دغه سروس باکس چې دا رقم بستې لري، دا بسته هم ده. اوس دا بستې تقریبا په 1.5 روپۍ ورکوي. 1.5 روپۍ چې تاسو واخلئ مکمل د هر څه شي کار هم کېږي، حاجت نشته دی چې هر څه شی تاسو واخلئ. بل ګران دوستانو جمپر وایر ډېر مهم ده. پکې جمپر وایر د دې لپاره بعضې وخت رابطه کاته شي، تاسو کولی شئ د دې سیم څخه استفاده وکئ. او دا سیم داسې عادت لري چې کوم سارونه چې دي دا لوڅ دي اما نور برق نه تېروي، پوښ لري اما موږ یې په سترګو نشو لیدلی. او د قیمت 10 روپۍ ده. یعنې موبایل تقریبا د ترمیم باکس چې دا 2,500 روپۍ مصرف پې راځي، دومره مصرف پې نه راځي. نو هیله ده ګران دوستانو چې ویډیو به هم کتلې وي او خوښه شوې به هم وي. راتلونکې ویډیو انشاءالله چې د پروګرام په اړه ده. تر بیا پورې ښې چارې، خدای پامان.